په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د نقاشۍ هنر پراختیا موندلې او د ګڼو میرمنو ترڅنګ ډیری ځوانانو اوس دغه هنر ته مخه کړې ده. د کابل په نړیوال نندارتون کې د افغان نقاشانو له لوري د نندارې لپاره ایښودل شوې تابلوګانې دي چې د زیاتو کسانو پاملرنه یې ځان ته جلب کړې ده. افغان نقاشان وایي چې د افغانستان ښکلا او د ګڼ شمېر تاریخي ځایونو شتون د دې هنر د پراختیا تر ټولو لوی لامل دی او د میرمنو شمېر هم پکې ځکه زیات دی چې زیاتې میرمنې له همدې لارې د خپلې کورنۍ عاید لاسته راوړي. موږ د نقاشۍ یو ټیم یو چې ټول یې میرمنې دي او د نقاشۍ او میناتورۍ په برخه کې کار کوو. دا ډول نندارتونونه زموږ لپاره ډیره ګټه لري. ډیری میرمنې له همدې لارې پیسې ګټي. د دوی په خبره چې د کابل د نړیوال نندارتون په څیر ورته پروګرامونه کولای شي چې د دوی هنر لا نور پراخ کړي او زیات خلک یې وپیژني. زموږ په دې نندارتون کې له ګډون څخه هدف خلکو ته خپل کلتور د هنر په ژبه ورپېژندل دي او دغه راز غواړو په افغانستان کې د نن او بهر مینوال د ځان لپاره جذب کړو. زموږ له حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه ډول لا ډېر نندارتونونه په لار واچوي. زموږ کارونه ډیر ښه دي. په دې نندارتون کې مو د 4 ورځو په تېرېدو سره ډیرې نقاشۍ پلورلې دي او له خلکو له لوري ډیر هڅول سوي یو. له حکومت څخه موږ دا غواړو چې میرمنو ته د دې په څیر پروګرامونو زمینه برابره کړي ترڅو خپل هنر خلکو ته ور وپیژنو. دغه هنرمندان زیاتوي چې حکومت دې په کور دننه او بهر د دوی د هنرونو لپاره بازار موندنه وکړي او د لا ډیرو نندارتونونو زمینه دې ورته برابره شي. ما تقریبا د چندین نمایشگاهی که در آخر در کابل په دې وروستیو کې څو نندارتونونه جوړ سول او موږ تقریبا په ټولو کې برخه واخیستله او د دا ډول نندارتونونو جوړول ډېرې ګټې لري. زموږ پلور ورسره زیاتیږي، پیرودونکي مو زیاتیږي. که دا ډول نندارتونونه له هیواد څخه بهر په لاره واچول سي ډېرې ښه پایلې به خپله زموږ او د هیواد لپاره ولري. خلک د نقاشۍ په برخه کې د افغان هنرمندانو هڅې ستایي او وایي چې ډیری هنرمندانو په خپلو نقاشیو کې د افغاني فرهنګ ترڅنګ د هیواد تاریخ هم انځور کړی او حکومت یې په اړوند برخه کې لاسنیوی وکړي. خو دا شی چې ولې موږ د خپل د تاریخ او د خپل د افغانستان د کلتور دغه نه ډېر خوشحاله اوسو ځکه د موږ دلته هر اتاق یا هر شعبه یا هر هغه ورپسې موږ وینو موږ داسې لږ زره زیات خو زه پوه شو چې د افغانستان خلک بیا هم د موږ تاریخ نه هېر کړی ولو که دا لوحې دي که دا کورونه دي دا زموږ دي اگر څه موږ هم تاریخ تېر سوي پخواني خلک یو دا موږ زړه بېرته راژوندی سه د افتخار چیزای تاریخي افغانستان دلته د تاریخي اثارو یو شمېر تابلوګانې د نندارې لپاره ایښودل شوي دي او په ډېر ښه بڼه سره نقاشي شوي دي. دلته په بامیانو کې د بودا تاریخي بوت نقاشي شوی دی. د شور بازار کورونه نقاشي شوي دي. باید د دوی مرسته او لاسنیوی وشي. په ورته مهال بیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال عتیق الله عزیزي له CMG سره په خبرو کې وویل چې دوی د نقاشانو او ټولو هنرمندانو هر راز ملاتړ کړی او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړي. د نوموړي په خبره چې هڅه کوي په نړیوالو نندارتونونو کې هم د افغان نقاشانو هنرونه د نندارې لپاره کیږدي او د دوی هنر ټولې نړۍ ته ور وپېژندل شي. موږ تر خپل هغه وس او توانه پورې په میاشت کې حتما یو دغسې نمایش نندارتون د دوی په وړاندې موږ د هنرستان په ریاست کې په ملي ګالرۍ کې یا د کابل ښار په نورو ځایونو کې یا د هیواد په نورو سیمو کې چې د موږ هنرمندانو هغه کړی ده مراجعه یې کړې یا د دې نه وروسته مراجعه کوي موږ عملا دا زمینه ورته مساعده کړې ده او مساعدوي او دا د دوی د هنرونو د پنځونې او د ارزونې او د بازار موندنې یو ښه ادرس ده. نو په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې هم دي او نور هم انشاءالله تعالی موږ ورته آماده یو. د یادونې وړ ده چې د نقاشۍ له هنر سره اوس د خلکو علاقه په افغانستان کې زیاته شوې ده او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د دې هنر د پراختیا او ودې لپاره د هیواد په زیاتو سیمو کې د نقاشۍ د زده کړې کورسونه فعال دي. احسان الله کریمي CMG کابل.